بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي أعلم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تاسو ټول نه ډیره زیاته مننه، کشرانو، مشرانو، مخورو، ملګرو، دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو، موږ او تاسو نن موضوع څه ده، څنګه څه فدا صاحبې ویلي یو متفاوته موضوع ده او د علمي تګلارې په هکله باندې ده. شاید دغه موضوع څه ده معمولا د دغه ځای کې چې تاسو د ویاړ څېړنیز او فرهنګي بنسټ ده، معمولا ادبي او فرهنګي موضوعات به تاسو هغه کوئ. د یو تفاوت لپاره نن موږ او تاسو به علمي او موضوع باندې غږیږو. نو دا موضوع تاکید مې د لپاره تاسو ته حوال وکړ چې موږ به د طبیعي علومو په چوکاټو کې غږیږو او دا کوم موضوعاتو باندې چې موږ او تاسو غږیږو دا فقط طبیعي علومو کې صدق کوي، یعنې اجتماعي علوم، دیني علوم د هغه نه متفاوته ده. نو اصلا اوله پوښتنه شاید مطرح سي دا ده چې علمي تګلاره څه اهمیت لري او خپله څه شی ده. علمي تګلاره څه ده؟ یو میتود ده، یو تګلاره ده چې موږ او تاسو ته کومک کوي چې څنګه اوسو کوئ واقعیت او ستونزو ته حل لارې پیدا کړو. د ستونزو او د واقعیتونو ته د رسېدو لپاره یو لاره ده، یو میتود ده. نو دا میتود اهمیت په څه کې ده؟ اهمیت په دې کې ده دوستانو چې ساینسي تګلاره معمولا چې کله دا موضوع مطرح کیږي، موږ او د ساینسي لاسته راوړنو موضوع چې کله رامنځته کیږي، نو اکثریت دوستان یا کم کسان چې په دې برخه کې فعال دي، دوی ډېر توجه او فکر غرب نړۍ ته کیږي، غربي دنیا ته کیږي. دا کې چې د علم بنسټ چې ساینسي تګلاره ده، دا د اسلامي امت او د اسلامي تاریخ تمدن د زرینې دورې پایله ده. یعنې په هغه وخت کې چې اسلامي خلافتونه وو او حکومتونه وو، په هغه دورې کې داسې علما دلته وو چې دغه تګلارې پایه او اساس دو ایښی ده. په ده تګلاره کې څو مهم موضوعات دي. د خپل تګلاره څو برخو نه جوړه شوې ده. اول څه ده، په علمي تګلاره کې مشاهده یا کتنه ده، لیدل دي. یعنې موږ څنګه چې پدیدې وینو هغه ته په کوم منظر باندې ګورو. یو مشاهده دا ده چې مستقیمه مشاهده ده، یو طبیعي پېښه ده موږ هغه وینو. یو متفاوته ده، په کوم ډول متفاوته ده؟ هغه غیر مستقیم ده، هغه د علمي ابزار په وسیله باندې مشاهده یا کتنه ده. لکه چې موږ ستورو ته د ټلسکوپ په وسیله ګورو، یا همداسې د میکروبونو یا واړه موجودات ته د مایکروسکوپ په وسیله ګورو. دته غیر مستقیم مشاهده وایي. دغه مشاهده څه ده؟ د علمي میتود یا تګلارې لومړی مرحله ده. دویمه مرحله څه ده؟ فرضیه ده، فرضیه جوړونه، یا فرضیه ته شاید موږ اوس کوی چې ګمان ووایو، حدس وهنه. د فرضیو لپاره چې ده، کله چې موږ یو پدیده مشاهده کوو، د هغه په اساس باندې هغه ته موږ یو فرضیه خپل ذهن کې نظر کې نیسو چې د هغه په وسیله باندې موږ اوس کوی دا کوم شی چې موږ لیدلی دا تعبیر کو، دا منظم کوي خپل ذهن کې. فرضیې چې دي، د علمي فرضیو ځانګړنه څه کې ده؟ علمي فرضیې چې دي نسبت په اجتماعي فرضیو باندې په ده کې تفاوت لري چې علمي فرضیه باید اول دا ده چې د رد کېدو قابلیت ولري، یعنې دا ځان کې ولري چې یو رد سي بیرته. او دویم دا ده چې عمل میدان کې هغه د تجربې وړ اوسېږي. یعنې که یو مشاهده وسوه، یو فرضیه موږ وړاندې کړه، خو هغه فرضیه څه وه
د تجربې وړ نه وه، تا پرې تجربه نه سو کوی، هغه علمي فرضیه نه ده، نه هغه بیا د اجتماعي علومو یا فلسفې برخې کې یا دغه برخو کې راځي، هغه نور علمي فرضیه نه کېږي. د علمي فرضیې ځانګړنه دا ده چې باید د رد کېدو قابلیت ولري. څوک چې فرضیه وړاندې کوي دا هم باید ووایي چې دا فرضیه د ما کله رد کېږي، او دویم خبره دا ده چې دا فرضیه باید د تجربې وړ اوسېږي، یعنې دا باید روښانه کړي چې دا فرضیه په کوم ډول باید ثابته سي، د ثابت کېدو طریقه هم باید دا ښکاره کړي. کله چې فرضیه مخته سوه، وروسته د علمي میتود زړه یعنې تجربه ده. تجربه په علمي میتود کې یا په علمي تګلارې کې درېیمه مرحله ده، او په تجربې کې چې دا موږ معمولا دته توجه کوو چې څنګه هغه متغیرونه چې موږ تجربه کوی سي متاثره کړي هغه ثابت وساتو، او د هغه علاوه چې دا څنګه مفید معلومات، هغه معلومات چې کوی سي موږ فرضیه ثابت یا رد کړي، هغه معلومات موږ په ښه ډول لاسته راوړو. وروسته د تجربې نه بله مرحله چې ده هغه د معلوماتو تحلیل ده یا انالایز کول. معلوماتو تحلیل یا انالایز چې ده دا اوس موږ او تاسې ډېر سافټویرونه دي د ډیټا انالایز لپاره، لکه اسپیسس ده، همداسې نور هغه دي چې کوی سي هغه ډیټا چې موږ راټوله کړی هغه ورکې انالایز کړو. البته د معلوماتو انالایز کې کوم شی چې موږ او تاسو لپاره ډېر مهم ده چې هغه ته باید متوجه اوسېږو، هغه دا ده چې باید موږ تحلیل چې ده باید د پوهې پر بنسټ، د صداقت پر بنسټ اوسېږي، یعنې موږ باید دغه کومه ډیټا چې موږ ته لاسته راغلې دا باید په دا ډول تحلیل نه کړو چې موږ خپل فرضیه پرې ثابته کړو. انسان معمولا د تعصبو ښکار کېږي، معمولا د خپل دغه کم فرضیه، کم شی چې د انسان د خپل د فکر زیږنده هغه سره یو خاص لیوالتیا لري. د موږ تحلیل باید دغه تعصباتو نه، دغه هغه نه فارغه اوسېږي، یعنې داسې تحلیل وکړو چې هغه تحلیل د واقعیتو ته رسېدو لاره موږ ته همواره کړي، نه دا چې موږ فرضیه حتما په هغه باندې تایید سي. وروسته چې دا د پایلې یا نتیجې مرحله ده، آخري مرحله په علمي میتود کې پایله ده چې موږ کوم تجربه چې کوم فرضیه هم چې پرې تجربه کړې او هغه نه ډیټا موږ لاسته راوړی، هغه ته یو پایلې ته رسېږو چې یا دا ده چې موږ فرضیه سمه ده یا دا ده چې غلط ده. که سمه وه خو نور علا نور موږ یو نوي حقیقت ته ورسېدلو، او که غلطه وه نو دغه سایکل، دغه دوران چې ده دا به بیرته څه کېږي، سر نه پیلېږي. دغه دوران به بیرته سر نه پیلېږي، زه به بیا یو فرضیه وړاندې کوم او همدغه دوران به بیرته سر نه تایید. نو اوس د ده اهمیت څه کې ده، او د ده هغه اوله موضوع چې ما تاسو ته ویلې چې د اسلامي تاریخ او تمدن سره یې څه تړاو ده. اسلامي تاریخ کې یو ډېر نامتو ساینسپوه ده د ابن هیثم په نامه باندې. ابن هیثم په 1965 میلادي کال کې په بصرې ښار کې زیږېدلی ده. په بصرې ښار کې زیږېدلی او وروسته له هغه نه چې کله ځواني عمر ته ورسېده، د ده ډېره علاقه په منطق او طبي علومو سره پیدا سو. نو دوی خپل دغه مطالعات چې دي په همدغه برخه کې مخته بوته. په هغه وخت کې چې و بغداد ښار کې د بیت الحکمې په نامه باندې یو ډېر پراخ کتابتون و. تاسو ته مخکې فدا صاحب مې ویلي چې زه د عامه کتابتونو د بهرنیو اړیکو مسؤل یم. نو معمولا دا خبره زه نورو ځایو کې یادوم چې د اسلامي تاریخ او تمدن چې کومه زرینه دوره راغله د هغه اساس په بیت الحکمې کې کېښودل سو. ځکه بیت الحکمې کې هارون الرشید چې د هغه وخت خلیفه و، هغه د تعریف او ترجمې یو نهضت رامنځته کړ چې د هغه نهضت په پایله کې په ټول اسلامي قلمرو کې، په ټول اسلامي دارالاسلام کې څه و، دلته علوم د پرمختګ پړاوونه شروع سو. نامتو علما دلته مطرح سو، دوی د خپل تحقیقات ته شروع کړ، دوی ډېر ښه فن باندې حمایه کېده، دوی ته ډېر ښه امکانات برابرېده،
او همداسې ډېر ښه تشویق کېدل. نو د همدغه اساس باندې دوی دغه فکري فراغت درلوده چې تحقیق وکړي او د علم پرمختګ ته زمینه برابره کړي. نو انشاءالله چې موږ او تاسو ته هم الله پاک دغه توفیق راکړي، چې موږ او تاسو اسلامي نظام ته دغه توفیق ورکړي چې موږ او تاسو عین همدغه دوره چې ده بیا راپیل کړو. بېرته خپل په اصلي موضوع راشو. ابن حیثم په 1020 میلادي کال کې مصر ته ځي. مصر ته هلته د الحاکم په نامه باندې د مصر والي و. هغه سره ویني او هغه ته غوښتنه کوي چې د نیل د سمندر اوبه مدیریت دا په غاړه واخلي. خو هغه څه ګوري چې دا د نیل د سمندر اوبو مدیریت دا ډېر مشکل کار ده، ډېر سخت کار ده او دغه په هغه امکانات هغومره مساعد نه دي چې دا اوبه هغه سي مهار سي. نو هغه نه بخښنه غواړي، مصر پرېږدي او وروسته چې کله خلیفه همدغه والي بیرته وفات کیږي، بیا د هغه وفات نه وروسته بیرته قاهرې ته راځي. نو بیا د آخر د عمره پورې قاهرې کې پاتې کیږي. اول ته ډېر مختلف شاګردان دا روزي. د اسلامي خلافت له هرې خوا نه دته به کسان راته او د ده د دروسو څخه مستفید کېده. ښه دا سړی اوس څه لري چې دا خلک دومره به ورته راته. دا سړی ابن حیثم صاحب اولین کس و چې د اوپټیک یا د نور فیزیک په اړه باندې د خپل تحقیقات سر ته ورسول. د نور په هکله باندې هغه وخت کې اغلب ګمان دا و چې موږ دا شیان ولې لیدی سو، دا کوم اجسام چې موږ شاوخوا دي دا ولې لیدی سو. غالب ګمان دا و چې موږ سترګې ځان نه وړانګې لري. دغه وړانګې چې دا په اجسامو سره خواته ځي، دوی سره برخورد کوي او د ده انعکاس بیرته موږ سترګو ته راځي او موږ د اجسام وینو. خو ابن حیثم یوه پوښتنه وکړې. تاسو په نظر هغه پوښتنه به څه شي؟ څوک ویلی سي ماته؟ د نظریې کې ډېر یو جالب هغه ده ضعف نقطه ده. دغه وړاندې کله چې سترګو مخه یو چې ونیو چې مثلا د شیشو نیو نو د وړاندې برخورد بلکل ډېر ښه تقریبا نږدې دې ویلي. خو اصلي دلیل دا ده ابن حیثم پوښتنه وکړه که ما سترګې وړانګې لري نو چې کله تیاره کېږي ولې زه شیان نسم لیدلی؟ جالبه پوښتنه نه ده؟ که ما سترګې ځان نه وړانګې لري خو بیا تیاره کې هم زه باید هر څه ووینم. خو موږ او تاسو تیاره کې دا شیان نسو لیدلی. کله لیدلی سو چې کله رڼا وي، نور وي. نور کوم ځای نه راځي؟ لمر څخه. نو ابن حیثم د خپل تحقیق په لړ کې دا ثابته کړه چې د لمر دغه وړانګې چې دي دا د مستقیم خط په امتداد باندې دا حرکت کوي او دا کله چې اجسامو سره برخورد کوي، اجسامو سره ټکر کوي، دا بیرته انعکاس کوي. دا انعکاس چې موږ او تاسو سترګو ته راځي، موږ هغه اجسام په هغه وخت کې لیدی سو. د دغه قانون په اساس باندې د یوه تورې کوټې په نامه باندې یو هغه جوړ کړ، سیستم جوړ کړ. توره کوټه داسې چې هغه نه یو وړوکی ځای هغه کې هغه کېږي، سوری جوړېږي او بیرون نه چې کوم هغه ورته راځي، نور چې ورته راځي، دا په د کوټې دننه چې دا هغه انعکاس کوي او هغه نه یو تصویر جوړېږي. دا هماغه سیستم ده چې نن موږ او تاسې په پروجیکټورو کې او په کمرو کې هغه نه استفاده کوو. نو اولین کس دغه اوپټیک یا د نور فیزیک د هغه اساسه کېښوده ابن حیثم. خو ابن حیثم له ده نه هم ډېر یو مهم شی د اسلامي تاریخ ته او همداسې ټولې نړۍ ته هغه په میراث پرېښوده. هغه څه دا علمي تګلاره ده. ابن حیثم ته به چې شاګردان راته، ابن حیثم به دا ورته ویلي چې تاسې خپل تحقیقاتو کې باریکبینه اوسئ، باریکبینه اوسئ. پخواني کتابونه چې دي هغه بدون د نقد نه په اسانه مه منئ. هغه وخت کې حاکم فکر د ارسطو د مکتب فکر و. ارسطويي فکر دومره حاکم شوی و چې تقریبا ټوله نړۍ چې ده د 1000 کالو لپاره شاته پاتې و. یعنې د ارسطو نظریات به داسې هغه کېدې حسابېده چې دا مطلق حقیقت ده. نو ابن حیثم دا ما شاګردانو ته به یې ویلي چې تاسې دغه مطالعات کوئ، دغه کتابونه په لوستلو کې باریکبینه اوسېږئ.
باریک بینه اوسیږئ، هر خبره چې په هغه کتابو کې راغلي په اسانه یې مه منئ. بل شی چې دوی ته یې ویلې د هیڅ چا که هغه ارسطو وي، که هغه افلاطون وي، که هغه هر څوک وي، د هغه خبره په علمي ډګر کې صرف خبره د هغه نه منل کېږي. هغه باید د خپل خبرې لپاره دلیل وړاندې کړي، منطقي او مستدلل دلیل باید وړاندې کړي. وروسته د هغه نه څه ده، د هغه خبره د منلو وړ ده. څو څه هغه دلیل یې نه ویلي، د هغه خبره اعتبار نه لري په علم کې. دا چې انشتاین یو خبره وکړه، دا په دې معنا نه ده چې هغه خبره ومنل شي. نور علما چې راځي هغه خبره هغه وخت مني چې د هغه نظر څه ده د تجربې سره سمون لري. په عمل ډګر کې څه ده د هغه نظریات تجربه ثابته کړي چې دغه واقعیت سره نږدېوالی لري، نږدې ده. په هغه صورت کې څه ده د هغه نظر څه کېږي، تایید وړ ده. یعنې صرف خبره د هیڅ چا په علم کې هغه دلیل نشي کېدای، که هغه نیوټن وي، که هغه انشتاین وي، که هر څوک وي. که داسې وه موږ او تاسو به هېڅکله د نیوټن نظریاتو نه مخکې به نه راتلو، هماغه به د انشتاین د نیوټن نظریات به او کوم انقلاب چې په فزیک کې د انشتاین لخوا نه رامنځته سو، دا به نه رامنځته کېده. دا د علمي تګلارې برلاستیا ده، یعنې چې خپل ځان ردولو کوښښ کوي. علم کې چې دا هېڅ وخت تایید هغه نه ده، معیار نه ده. زر ځلې چې تا نظر تایید سي، فقط یو ځل کفایت کوي چې هغه د هغه رد کې دلایل پیدا شي. چې کله رد سو، د هغه په ځای باندې بدیله فرضیه رامنځته کېږي. ما تاسو ویلي چې فرضیې د علمي میتود آخري مرحله نتیجه ده. که هغه کې فرضیه رد سوه، بېرته دا سایکل څه ده، دا دوران سر نه پیلېږي. او کوم بل خبره چې ابن حیثم به خپل شاګردانو ته ویلي، دا ده چې خپل نظریاتو ته هم تاسې د شک په نظر وګورئ. په علمي ډګر کې یو ښه محقق، یو ښه څېړونکی هغه څوک ده چې خپل نظریاتو ته د شک په نظر په ده وویني چې ما دغه نظر څه ده، آیا زه یې تعصب ښکار خو نه یم سوی، آیا ما ذهن خو به دلته خطا سوي نه وي. دغه علمي تګلارې او علمي میتود کې اصل ده چې یعنې هر څوک چې یو نظر وړاندې کوي، مخته کوي، هغه باید خپل په خبرو باندې متعصب ونه درېږي، بس ما نظر ده نو همدغه به تاسې منئ. نه، حتی هغه خپله باید چې خپل نظر کې د شک په نظر وویني. دلته مطرح نه ده چې ما نظر ده که بل چا نظر ده. مهمه دا ده چې آیا دا حقیقت سره نږدېوالی لري که نه لري، آیا دا موږ سره کومک کوي که نه کوي. نن د هغه علمي میتود نتیجه دا ده چې موږ په ماتاو ته رسېږو، یعنې ستارو ته رسېږو. موږ د لاس روباټیک سفیران چې دا مریخه پورې رسېږي. د انسانانو عمر څه و، تر 200 کالو مخکې اوسط عمر د انسانانو 40 کال و، اوس ته 80 کالو پورې رسېدلی ده. دا ثابتوي چې علمي میتود څه ده، دا قوي میتود ده، دا څه ده نتیجه ورکوي. او دغه نتیجه سبب شوې ده چې موږ او تاسې نړۍ په 200 کالو کې وروسته د علمي انقلاب څخه په 200 کالو کې په ډېر یو چټک سفر مخته بوځي. نو نن موږ او تاسې د ابن حیثم فکر نه څه حتی د هغه خیالاتو نه هم مخته راغلي یاست. هغه که نن وګورئ چې د علمي میتود څه ده مخته کړی و، چې کوم ځای ته انسانان د هغه په استفادې رسېدلي دي، دا به ډېر د خوشحالي ځای هغه ده. او موږ او تاسو ته څه مهمه ده؟ موږ او تاسو ته مهمه دا ده چې دغه علمي تګلارې قوت باندې ځان پوه کړو. که موږ غواړو چې موږ نظام د موږ هېواد دا یو قوي نظام، یو قوي هېواد اوسېږي، نړۍ سره سیال اوسېږي، څنګه چې نور د پرمختګ پړاوونه مخته ځي، مخته بیایي، موږ او تاسې هم همداسې مخته لاړ شو. نو هغه لپاره مهمه دا ده چې دغه علمي تګلاره وپېژنو، دغه د خپل کو د دغه تګلارې په اساس باندې علمي اختراعات، علمي اکتشافات وکړو، تر څو چې دغه موږ او نظام چې ده دغه قایم او ثابت شي. اسلامي نظریې کې څه ده، هر هغه وسیله چې د دفاع زمینه موږ ته برابروي، د ده سبب کېږي چې اسلامي برم چې ده هغه وساتل شي، هغه له دښمن نه وساتل شي. د هغه لاسته راوړل چې ده هغه فرض کفایه ده، هغه فرض کفایه ده. دا یې موږ خپل د امام صاحب ابو حنیفه رحمه الله د هغه وینا ده. نو انشاءالله تاسو ټول ته توفیق غواړم. که تاسو کوم پوښتنه درلوده
نو زه بیا خدمت کوم نو سلامت اوسئ الله پاک هم لره